برای حمایت از ما لطفاً چینل را سابسکرایب کنید. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې د سورة توبه په 14 آیات کې د رجب د میاشتې یعنی د خدای تعالی د میاشتې د روزو متعلق فرمایي او روایت ذکر کوي. وای انس رضی الله مبارک فرمایلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کچا 15 روزې د دغه میاشتې ونیولې. د اسمان څخه یو आवाज ورته وسیدا بنده لره وای ما بخښه درته کړې ده د ټولو ګناهو او ستا سیئات مې په حسناتو در بدل کړي دي. انسان ستا ګناهونه مې په نیکیو در بدل کړل. دا د الله جل جلاله کارونه دي. کله له چا څخه عبادت نه قبلي نیک کارونه نه قبلي کله به یو چاته عفو وکړي دومره رحم ور باندې وکړي چې ګناهونه یې له په حسناتو کې ور حساب کړي. نو من زاده الله، که څوک زیادت وکړي د رجب د میاشتې خدای تعالی د میاشتې روزې زیاتې ونیسي الله جل جلاله به زیات رحمت ور باندې وکړي. او په دغه میاشت کې د نوح علیه السلام کښتۍ برابره سوله. نوح علیه السلام مبارک ور وختې او نوح علیه السلام د دغې میاشتې روزې ونیولې او له ده سره چې کوم خلک وو هغو هم دغه روژې نیولې. 6 میاشتې د کښتۍ په اوبو پر سر باندې روانه وه. د محرم پر 10 باندې الله جل جلاله نجات ورکړي. او دغه رنګه د ابي قلابه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنت په جنت کې قصر یو بنگله د ځای دی. هغه د چا د فاره دی لسوام رجب، د هغه چا د فاره چې په دغه میاشت کې روزه ونیسي. ګور په جنت کې بعضی ځایونه سته، بعضی قصرونو بنگلې سته، بعضی ماڼۍ سته چې هغه د یو خاص عمل لپاره جوړي چې څوک هغه عمل وکړي هغه ته ورځي. اوس د شي د لپاره ځان ته قصور و بنگلې دي چې هغه ته بیا هیڅوک نشي ورکړلی له شي د ما سوا. او دغه رنګه د روژتې دپاره په روژتیانو کې نو بیا فرق ته څوک د رجب روژې نیسي، څوک د ذوالحجې دا نیسي، څوک د شعبان دا نیسي، څوک د محرم د 10 دا نیسي. جنت کې مقامات دي. نو راځي ټول مقامات ته لاسرسی وکړو. په دنیا کې خو د هر انسان د هر نر و ښځې دا تقاضا وي چې د دنیا د هرو کامیابیو څخه او د دنیا د هر نعمت څخه برخمن وي. نو راځي د آخرت نعمتونه دي که د آخرت کامیابي دي هغه همیشه دي، زوال نه لري، بقا لري. او د غرنګ بر روایت دی ابي هريره رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم يصوم بعد رمضان الا رجب وشعبان. رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزې میاشتې څخه بغیر بل میاشت دومره ډیر روزې نه نیولې لکه په رجب او په برات کې. الله جل جلاله دې مستاس توفیق راکړي چې دغه مبارکه میاشت په مبارکو اسکارو باندې او په مبارکو عبادتو باندې منوره او ښایسته وګرځو. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی ورسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي وی فی رجب یوم و لیله، دغه میاشت کې یو شپه او ورځ ده. من صوم ذلك اليوم وقام تلك الليله، هغه ورځ روژه وه او هغه ورځ په روژه تېره کړله، شپه په عبادت. دا داسې مثال لري لکه 100 کاله عبادت چې وکړي، لکه 100 کاله چې روژه وي او 100 کاله تهجد لمونځ وکړي.
هغه نو د رجب د دریم ورځ د په یقین سره بل روایت د انس رضی الله تعالی عنه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په رجب کې یو شپه سته هغه عامل لري چې په دې کې عبادت کوي الله جل جلاله د سلو کلو حسنات او نیکي ورکړي د په عمل نامه کې نو الله جل جلاله دې مستاسته توفیق راکړي چې دغه میاشت په عبادت تېره کړو دغه میاشت ګوره قرآن کې یادواري سوې ده 4 میاشتې دي چې په قرآن کې د حرم لفظ ورته ویل سوی دی چې دا د عزت وړ میاشتې دي د قدر وړ میاشتې دي د احترام میاشتې دي چې قرآن یو شی ذکر کړي په عزت کې په فضیلت کې نو پاک بیا ولې فضایل نه او دا چې بعضي علما د عربو هغه وایي په دغه میاشت کې صحیح حدیث نه دی راغلی دا میاشت فضیلت نه لري د دې میاشتې او د بلې میاشتې فرق نشته د هغو علماو سره زموږ کار نشته هغه خپل مذهب لري خپله طریقه یې د هغه ډېر شیان له دینه څخه ریلیټ کړي دي خو موږ خو لله الحمد په ضعیف حدیث باندې هم عمل کوو په مرسل حدیث باندې هم عمل کوو یو موضوع حدیث چې هغه درواغ وي پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې تړلي هغه هم سقا علماو شو علماو متدینو علماو موږ ته راښولي چې د حدیث موضوع دي هغه نو عمل کول حرام دي ناروا دي او دا چې ابن تیمیه وایي یا د ابن تیمیه اتباع او د هغه ملګري او حدیث موضوع کې دي ته موږ اعتبار نه ورکو نو جلال الدین اسیوطي رحمة الله علیه مبارک ته حفاظ الحدیث ویل سوی دی شیخ الحدیث لقب ورکول سوی دی املالکاری رحمة الله علیه لیکلی دي چې حافظان د حدیثو پر ده باندې ختم سول دونه غټ محدث دي په خپل تفسیر کې تفسیر جلد نمبر 1 صفحه 345 سورۃ توبه په 10 آیات متعلق د حدیث مبارکه ټول راوړي دي نو چې جلال الدین اسیوطي رحمة الله علیه مبارک په حدیثو کې سواو کتابونه لیکلي دي دومره غټ محدث دي نو چې هغه په خپل کتاب کې ذکر کړی دي نو علی الرأس والعين زموږ هم قبول دي معامل ورباندې کوو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته برای حمایت از ما لطفاً چینل را سابسکرایب کنید